عالمی دنیا کې موجود بعض مسلمانان په بار ربیع الاول باندې عید میلاد النبی مناوي. کله چې د ربیع الاول میاشت شروع شي نو دا خلک د عید میلاد النبی لپاره تیاریانې شروع کی. نوجوانان په کوڅو سړکونو کې او علما په منبرانو باندې د دې اختر د مناوهلو لپاره د چندې د راغونډولو اعلان کوي. بیا چې کله بار ربیع الاول راشي نو دا خلک حلواګانې پخوي، پر تکلف دعوتونه کیږي، په کوڅو بازارونو کورونو جماعتونو کې جنډې لګولای کیږي. لیکن دې کار لږ څومره ترجیح ورکولای کیږي نو دا ثابت ده او کنه. اول خو دې ته راځو چې آیا بار ربیع الاول د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ ده او کنه د وفات؟ نو په دې خبر باندې چرته هم مورخین اتفاق نه دی کړی. البته په دې خبر باندې اتفاق دی چې بار ربیع الاول د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ ده. ټول مورخین او اصحاب السیر ولا په دې خبره باندې متفق دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ پیدا شوی و. د صحیح مسلم په یو حدیث کې راځي د الله رسول فرمایلی دي چې زما پیدایش د ګل په ورځ شوی دی. حافظ ابن کثیر رحم الله په خپل کتاب البدایه والنهایه کې لیکلی دي چې په دې خبر باندې د جمهور علماو اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی دی. لیکن د ولادت د دې میاشت په کوم تاریخ کې شوی دی په دې کې اختلاف دی او مختلف اقوال په دې کې موجود دي. لکه بعض ویلي دي چې د ربیع الاول دویم تاریخ دی، بعض وایي د اتم دی، بعض وایي د لسم دی، دولسم، ولسم، اتلسم، او بعض پکې 22 ربیع الاول هم ښودلی دی. ابن کثیر رحم الله پر ټولو اقوالو کې اتم او دولسم تاریخ له ترجیح ورکړی ده. ابي پر دوه اقوالو کې اتم ربیع الاول غوره کړی دی. 12 ربیع الاول یوم وفات دی. په دې خبره باندې د اکثر علما او محدثینو اتفاق دی. لکه ابن سعد رحم الله یو روایت را نقل کړی دی په باغی کې وایي چې عبد الله ابن عباس او عائشه رضی الله عنها فرمایلی وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په 12 تاریخ وفات شوی و. دا روایت به امام زاهبی را نقل کړی دی. بیا وروسته ډیر علما په دې اتفاق هم کړی دی لکه ابن کثیر رحمه الله، ابن اسیر، حافظ ابن حجر، ابن حبان، امام نووي، ابن جرير الطبري، امام بهيقي او دین علاوه نور ډیر علما شته چې هغوی بار ربیع الاول ته یوم وفات ویلی دی. او دین علاوه ټول امت په دې قول باندې اتفاق را روانو. لیکن بیا د پاکستان بعض علماو قرارداد منظور کو او په هغې کې بار ربیع الاول یوم ولادت وګرځو. خلاصه دا د ملګرو چې بار ربیع الاول یوم ولادت الرسول نه دی او بالفرض که دا د ولادت ورځ شي هم بیا هم دا مناوهل یو بدعت دی، ځکه چې د عید میلاد النبي نه د الله رسول نه صحابو نه تابعینو نه تبع تابعینو نه څلور امامان کې د چا نه ثابت دی او نه دوی چېرته دا اختر مناو کړی دی. نو د دې نه صفا معلومیږي چې دا کار بدعت دی او دا بالکل هیڅ وجود نه لري په اسلام کې. اوس راځو دویم سوال ته چې اول ځل عید میلاد النبي چا مناو کړی و؟ د دې موجد څوک و؟ د عید میلاد النبي ابتدا د 4مې صدۍ نه شوې وه او دا په اول ځل شیعاګانو شروع کړی و. کله چې شیعاګانو په مصر کې د فاطمې په نوم باندې یو سلطنت قایم کو نو دوی نه صرف د عید میلاد النبي ابتدا وکړه بلکې دوی د دې سره سره میلاد فاطمه، میلاد حسن او د میلاد حسین په نوم باندې ډیر اخترونه جوړ کړل. ابن کثیر رحمه الله د دې باره کې په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د فاطمې خلفا ډیر فاسقان او فاجران خلک وو. دوی به لعنت ویلو په سلف صالحینو باندې او بدې ردې به ورته ویلې. دا فاطمې خلفا ډیر مالدار، عیاش پرس او جابر خلک وو. د دوی په ظاهر او باطن کې نجاست پروت و. د دوی په دور حکومت کې د ډیر ناشنا قسمه بدعت ظهور شوی و تر دې چې صلاح الدین ایوبي مصر ته راغی، فاطمي خلافت ختم کو او په مصر کې دوباره یو سنی خلافت شروع شو. د عید میلاد النبي سلسله په مصر کې موجود روافض شروع کړې و او وروسته بیا دا رسم ختم هم شو. لیکن د دې رسم هغه مضر اثرات په مختلفو علاقو کې خواره شوي وو. سنیان کوم چې د شیعاګانو سره سخت نفرت کوو هغوی هم میلاد النبي مناول شروع کړل، خو دومره وه چې سنیانو پکې میلاد علي، میلاد حسن او میلاد حسین د اخترونه پرېښودل او په دوی کې صرف عید میلاد النبي اختیار کو. په سنیانو کې د عید میلاد النبي ابتدا د عمر بن محمد په نوم باندې یو عالم کړی وه. دی په عراق کې موجود د موصل ښار اوسېدونکی و. د په اول ځل په دې ښار کې د جشن مناو کو. کله چې د اربل ښار حاکم د دې اختر نه خبر شو نو هغه ډېر متاثره شو او په خپل هم د دې اختر د مناوهلو عزم وکړو. د اربل حاکم ابو سعید کوکبوري کوم چې د مظفر الدین کوکبوري په لقب سره مشهور و، صلاح الدین ایوبي دا سړی د اربل گورنر مقرر کړی و. د باره کې ویلی کېږي چې دا ډېر بېدینه، عیاش او ظالم سړی و. ابو سعید کوکبوري به د دې اختر په مناوهلو باندې ډېره غټه خرچه کوله. په زرګاو ګډې بزي او خوان به یې ذبحه کول، حلواګانې به بخېدلې او په دې ورځ باندې به یو غټ جشن مناوهلی کېدو. خو د چا هم دا جرأت نه و چې د دې بادشاهانو خلاف یې کړی وی، بلکې بعضې خود غرض او دنیا پرسته مولیان خو داسې وو چې هغوی د دې کار تایید شروع کو او دې ته یې د ثواب کار ووي. لکه عمر بن حسن ابن دحیه الاندلسي په نوم باندې یو عالم دی، د یو کتاب ولیکو دا تنویر فی مولد سراج المنیر والبشیر النذیر په نوم باندې.
په دې کتاب کې دی عالم د قرآن او سنت د نصوص په سیاق او سباق کې باطله تاویلات وکړل او د هغې نه د عید میلاد النبي په ثابتولو کې پوره کوشش وکړو. د دې کتاب مصنف عمر بن حسن د محدثینو یو ضعیف او ناقابل اعتماد راوي ویلی دی، لکه امام زاهبي رحمه الله ته کذاب دروغجن ویلی دی. دغه شان ابن حجر رحمه الله د باره کې ویلي دي چې دا یو ګستاخ علماء ته به بدې ردي ویلي، دا یو متکبر او په دیني امور کې کم علم او بې عمله سړی و. د دې تیر شوي بحث نه به تاسو دا معلومه شوې وي چې په 4مې صدۍ کې شیعهګانو د عید میلاد النبي ابتدا وکړه. بیا د دې نه وروسته په 6مې صدۍ کې سنیانو هم د عید میلاد النبي مناوهل شروع کړل، لیکن د دې نه وروسته بیا د بدعت ختم شو او د دې نه د خلکو توجه واوړېدله. لیکن کله چې برطانیې په هندوستان باندې حمله وکړله او په دې ځای باندې د عیسایانو حکومت راغی، مسلمانانو به عیسایانو ته کتل چې دوی به په هر 25 دسمبر باندې یو اختر مناوه او دې ته به د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ویله. دغه وخت یو سړی چې د لاهور اوسېدونکی و حافظ معراج الدین په نوم باندې د دا سوچ وکړو چې موږ مسلمانان له هم پکار دي چې موږ هم د دوی په شان یو اختر جوړ کړو. د ډیر سوچ او فکر نه وروسته حافظ معراج الدین نور علما هم ځان سره ملګري کړل د دې اختر د مناوهلو دپاره. دوی د انګریزانو نه اجازه هم راواغستو او بالاخر په 5 جولای 1933 او د اسلامي کلندر مطابق په 12 ربیع الاول 1352 هجری کې په اولني ځل باندې عید میلاد النبي مناو کړی شو په هندوستان کې. دا بدعت کم چې ډیر زمانه پورې ورکو دوباره رایج شو په مسلمانانو کې. دا خلک د قرآن او حدیث له نصوص پیش کوي او د هغې نه عید میلاد النبي ثابتوي. لکه د دوی یو دلیل دا دی، په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې تاسو په دې رحمت باندې خوشاله شئ. پر ټول غټ رحمت او نعمت خو د الله رسول بخپله دی. دیو جنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آمد باندې جشن مناوهل پکار دي. اولنی جواب خدا دی چې قرآن پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. د الله رسول په خپل د قرآن تفسیر قولی او عملی تور باندې صحابو ته وړاندې کوو، لیکن د الله د رسول نه صحابونه یا د دوی نه وروسته چې کوم علما هم راغلي دي په هغو کې د چا نه هم داسې تفسیر نه دی رانقل شوی لکه دا څرنګه تفسیر چې دوی کړی دی. دویمه خبره دا ده چې په دې آیت کې نه د عید میلاد النبي تذکره شته او نه پکې هغې داسې اشاره شوې ده، بلکې دې کې خدا ویلی شوي دي چې د قرآن په نازلېدلو باندې خوشحالي اختیار کوي ځکه چې د ستاسو لپاره د هدایت سبب دی. د دې خلکو دویم دلیل د سورة الضحی آیت دی واما بنعمت ربک فحدث. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې ما به تا باندې کوم نعمت کړی دی نو د هغې اظهار وکړه. غټ نعمت خو د الله د رسول راتګ دی دنیا ته، دې وجې نه د تحدیث بالنعمت په طور باندې عید میلاد النبي مناوهل پکار دي. لیکن موږ له دې خلکو نه تپوس کوو چې آیا د نعمت د اظهار دپاره اسلام د جلوس راویستلو یا د جشن مناوهلو حکم ورکړی دی؟ مثال په طور ستا په کور کې ماشوم پیدا شو نو ته به د اظهار د نعمت دپاره جلوس راوباسي، په تا باندې خو د الله سبحانه وتعالی زرګو نعمتونه دي، آخر ته به د کم نعمت په بدله کې بهر ته جلوس راوباسي. دویمه خبره دا ده چې واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله له طرفه یو عظیم نعمت او احسان دی په موږ باندې. لیکن اوس موږ له پکار دی چې موږ سوچ وکړو چې صحابه کرامو د دې نعمت قدر څنګه کړی دی. آیا هغوی چېرته د عید میلاد النبي مناو کړی دی؟ آیا هغوی چېرته جلوس راویستلی دی؟ که هغوی داسې کړي وي نو موږ هم د هغوی اقتدا پکار ده. که هغوی چېرته داسې کار نه وي کړی نو بیا موږ له پکار دي چې پر خپله رویه باندې نظرثاني وکړو. د دې نه علاوه دوی نور هم داسې ډېر دلایل پیش کوي لکه سورة ابراهیم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي وذکرهم بایام الله. بل ځای کې راځي والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. بل ځای کې دي ورفعنا لك ذکرک. د دې مذکورو آیاتونو هم دا خلک عید میلاد النبي ثابتوي، حالانکه حقیقت دا دی چې دې آیاتونو کې نه د میلاد النبي تذکره شته او نه پکې هغې داسې اشاره شوې ده. او که واقعي هم داسې وي نو په صحابه کرامو باندې څنګه دا لوی عمل پټ پاتې شوی و؟ دوی د احادیثو نه هم دا میلاد ثابتوي. لکه صحیح بخاري کې یو حدیث دی چې ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې خپله وینځه ازاده کړې وه، بیا په خوب کې چا لیدلی و نو هغه ته یې ویلي و چې زما د دې عمل د وجې نه الله سبحانه وتعالی ما له اوبه راکوي. نو دوی د دې حدیث نه عید میلاد النبي په هغې کې موجود اجر ثابتوي. لیکن ملګرو دا دلیل د دوی صحیح نه دی د څه وجوهاتو په بنا باندې. اولنۍ وجه خو دا ده چې دا روایت امام بخاري په معلقاتو کې راوړی دی او معلقات امام بخاري ټول صحیح نه دي، لکه دا روایت هم محدثینو رد کړی دی او په دې باندې جرحه کړې ده. دویمه خبره دا ده چې دا عمل خو د ابولهب دی او دی کافر او بشري احکامو کې چېرته هم د یو کافر اقتدا نشي کېدلی. او دریمه وجه دا ده چې په دې روایت کې د خوب تذکیره ده، حالانکه د انبیاو نه علاوه د بل چا په خوب باندې شرعي احکام چېرته هم نه ثابتېږي. اخر کې خلاصه دا د ملګرو چې بېشکه د الله د رسول سره مینه ساتل، محبت ساتل د ایمان تقاضا ده. او محبت چې کوم دی هم د عمل تقاضا کوي. که یو سړی د الله د رسول سره د مینې دعوه کوي نو موږ به د اعمالو ته کارونو ته ګورو چې دا څومره زموږ د پیغمبر د اعمالو سره مشابهت لري. که یو سړی چېرته د محبت دعوې کوي
بیا بل طرف ته کارونه داسې کوي چې هغه چېرته هم د الله د رسول له کارونو سره مشابهت نه خوري. نو موږ له دې سړي باره کې دا وایو چې دا سړی په خپله دعوه کې دروغجن دی. که دې ځان د څومره هم رښتونی وایي د خبرې له بس اعتبار نه وي، دا سړی به د الله رسول او ټول مسلمانانو په نظر کې کذاب او دروغجن شمارلی کیږي. نو ملګرو په دې نشست کې موږ پوره کوشش کړی دی چې ستاسو اشکالات په مدلل جواباتو سره ختم کړو. لیکن که بیا هم ستاسو په ذهن کې څه اشکال باقي وي د هغې لپاره تاسو مطالعه کولی شئ، قرآن او سنت ته رجوع کولی شئ. انشاءالله زما د خپل رب نه امید دی چې هغه به تاسو ته نیغه لار ښایي او کومه خبره چې حق ده هغې ته به تاسو رسئ.